نن تاسو ګورئ دنیا کې د مسلمان د وینې قیمت نشته. په معمولي 11 روپو باندې خلک د مؤمن وینه توی کوي، په یو لویش ځمکه باندې توی کوي، په معمولي خبره قرضدار باندې د مؤمن وینه توی کوي، او په ډیره معمولي خبره د مسلمان وینه ورته ډیره سپکه ښکاري، هیڅ قیمت ورته نه لري. حال دا دی چې دا هغه بدترین جرم دی چې رب کائنات د دې په باره کې فرمایي ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. چا چې مؤمن قصدا قتل کو، قصدا قتل کو، په هغه باندې د الله غضب دی، د الله لعنت دی، هغه انسان ابدي جهنم دی، همیشه د پاره جهنم کې پروت دی. الله د هغه د پاره لوی عذاب تیار کړی دی. د مسلمان د وینې د څښلو نشه انسان چې ستا نشه دا ګرځېدلې ده چې د مسلمان وینه توی کوې او بیا په دې خبره دې سوچ او فکر باندې چې زه به د مسلمان وینه توی کړم که جنتي او جنت ته به لاړ شي او که جهنمي او جهنم ته به لاړ شي. دې کې هیڅ شک نشته چې هغه به یا جنت ته ځي او یا جهنم ته. د هغه ځای خو معلوم نه دی، خو ستا ځای موږ ته قرآن راښودلی دی چې ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. دا معمولی خبره نه ده ورونو، د یو مسلمان وینه توی کول په ناروا باندې زما قدرمنو عزتمندو ورونو د ټولې دنیا د ړنګېدلو نه الله ته لویه خبره ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لزوال الدنیا اهون علی الله من قتل امرئ مسلم. دا ټوله دنیا که ړنګ شي، دا ټوله دنیا که درهم برهم شي، الله ته دومره ګرانه مسله نه ده، ډېره معمولي ده. خو چې یو مسلمان قصدا قتل شي دا ډیره لویه خبره ده، ډیره لویه. په دې بنیاد رب کائنات هم د قیامت په ورځ باندې اولنۍ فیصله د دې کوي. فرمایي نبی علیه السلام اول ما یقضى یوم القیامة بین الناس فی الدماء، اول ما یقضى بین الناس یوم القیامة فی الدماء، اولنۍ فیصله به د وینو کېږي. ځکه دا څه معمولي خبره نه ده، بلکې که یو سړی د مسلمان په وینه کې نمایي کلمه هم استعمال کړي، نمایي کلمه اقتلم نه ویلې، اوخې ویلې، اوق داسې نه ویلې چې اوجنا، بلکې اوج ویلې، اوج هم د ده په تندي به د قیامت په ورځ باندې لیکل شوي آیس من رحمت الله. دا د الله د رحمت نه ناامیده دی. د دې روایت تایید قرآن کې دی، ځکه الله وایي وغضب الله علیه. دا د الله د رحمت نه ځکه ناامیده چې الله پې غضب نازلی. سخترین فیصله با په ورځ د قیامت د داسې بندګانو وي. حدیث کې راځي یجیع المقتول یوم القیامة بالقاتل ورأسه وناصیته بیده واوداجه تشخب ویقول یا رب هذا قتلنی حتی یدنیه من العرش. قیامت په ورځ باندې به قاتل را روان، مقتول را روان وي. قاتل گریوان، قاتل دا تندی او د هغه د تندي یختان او سر به په لاس کې نیولی، سر خپل مقتول به د الله په وړاندې باندې حاضر کی، عرش ته به نږدې کې وبه وایي چې یا الله زه دې قتل کړی یم، زه دې قتل کړم. دا څه معمولي خبره نه ده. د مؤمن قدر و عظمت و شرف الله ته د خانه کعبې نه ډېر اوچت دی، ځکه د خانه کعبې صرف عزت لوټ کول حرام دي، د مؤمن عزت لوټ کول حرام، وینه لوټ کول حرام، او د هغه مال لوټ کول حرام دي. په سمه چې باندې قدم واخله. هر کار نه د هرې فیصلې نه مخکې لږ سوچ کوه، هره فیصله په جذباتو باندې مه کوه چې خپلو کشرانو ته وایې چې د دې د دشمنۍ پروا نه لرم قتل یې کوي. ولې که د قیامت غم در سره یو حشر میدان ته د حاضرېدلو ایمان او عقیده دې وي، په دې سخترینه ورځ به د مسلمان د وینې څنګه جواب ورکړې؟ نو ډېر بدترین حالت د هغې انسانانو دی چې هغوی د مسلمان وینه توی کوي.